علماء کرام بیان فرمائی چې د مسلمان زندگی دو حالاتو څخه خالی نه وي. کله مسلمان ته خوشحالی راځي، راحت راځي، سکون راځي. مسلمان ته داسې حالت وي چې هغه خوشحاله وي، نعمت هم زیات وي، صحت هم وي، اولادونه هم وي، کاروبار هم وي، خوشحاله وي. نو دا د دې حالت کې د مسلمان د پاره الله د جانب حکم داري چې مسلمان به د الله په دې نعمتو باندې شکر کوي. کله د مسلمان په زندگی کې تکلیف راځي، بیماری راځي، مصیبت راځي، غم راځي، درد راځي، وفات راځي، رشتہ دار وفات سی، خپلوان وفات سی، مصیبت راځي، تکلیف راځي. نو دې حکم په دې وخت کې د مصیبت په وخت کې الله رب العالمین حکم مسلمان ته دی چې صبر وکړي. قرآن کریم کې الله رب العالمین مسلمانانو ته د دې امر کړی دی. الله تعالی فرمای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله تعالی فرمای کم خلق چې صبر کوي پورا به الله وي دې ته صبر اجر ورکوم. او الله رب العالمین فرمای د دوی اجر به حساب اجر ورکوم. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله تعالی وي پورا به صبرناک خلقو ته چې صبر کوي په حالات باندې، بیماری باندې، تکلیف باندې، دوی اجر به الله تعالی به حساب ورکوم. بل آیات کې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي والصابرین والصابرات. هغه نارینه چې حالات د الله د جانب راسي، غم او پریشانی راسي، صبر کوي. او هغه زنانی چې د غم او د پریشانی په حالت کې د الله په حضور کې صبر کوي، الله د حالت تار اوستلی دي. والصابرین والصابرات، صابران نارینه او صابر زنانی اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. الله تعالی د دوی د پاره می مغفرت ټاکلې دي او تیار کړی می اجر عظیم به د دوی د پاره. کم خلق، کم نارینه او کم زنانی چې په مصیبت باندې، په پریشانی باندې، په تکلیف باندې، په بیماری باندې، په تکلیف باندې د الله په حضور کې د الله حکم منی صبر کی. الله تعالی وی دوی د پاره می مغفرة واجرا عظیما. الله تعالی وی عظیم اجر می د دوی د پاره تیار کړی دي. اوس یو خو زموږ په نظر یو شی عظیم او غټ وي، یو الله یو شی ته عظیم وای. الله تعالی وی کم خلق چې صبر کی، کم نارینه او زنانې چې په حالاتو، په مصیبتو، په غمو باندې صبر کوي، د دوی د پاره می اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. الله تعالی وی اجر عظیم می تیار کړی دی. یو قرآن کریم کې یو آیات کې الله رب العالمین خپل پیغمبر ته وایي ازما پیغمبره هغه خلق نارینه او زنانی چې هغه په مصیبت باندې، تکلیف باندې، بیماری باندې صبر کوي، هغه ته خوش خبری ورکړه. وبشر الصابرین. الله تعالی وی دې صبرناک خلقو ته چې صبر کوي په حالاتو باندې، زما پیغمبر دوی ته خوش خبری ورکړه. الذين اذا اصابتهم مصیبه. هغه صابرین هغه خلق دي چې مصیبت او تکلیف دوی تراسي او دوی په هغه باندې صبر کوي او بیا وایي چې دا د الله د جانب دي. وبشر الصابرین. الذين کم خلق دي الذين اذا اصابتهم مصیبه. الله تعالی وی چې دوی ته مصیبت راسي قالوا انا لله وانا الیه راجعون. دوی چې الله مشتای او مشتا طرف ته رجوع کو، داستا ار حکم چې الله مشتا قبول او منظور دی. حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د مؤمن زندگی عجیب ده چې خیر ورسیږي او د پاغه باندې شکر وباسي نعمت الله رب العالمین دا خیر دی وخت شکر د لپاره بهتر دی. عجبا لامر المؤمن. رسول الله و د مؤمن شان عجیب دی، د مؤمن زندگی او طرز عجیب دی. ان امره كله له خیر. د مؤمن هر حالت د مؤمن د لپاره خیر دی. ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له. کچیر مؤمن ته نعمت ورسیږي، اسانی او سہولت الله د جانبه، عافیت ورسیږي، دولت راسي، نو داغه د پاره بیا مؤمن شکر وباسي، دا د مؤمن د پاره خیر دی. و ان اصابته ضراء. که مؤمن ته تکلیف ورسیږي، مؤمن ته غم راسي، پریشانی راسي، مصیبت راسي، صبر فكان خيرا له. الله نبی فرمایي چې بیا په هغه مصیبت باندې مؤمن صبر وکي، دا صبر د لپاره ډیر خیر او بهتر. علما لیکي چې صبر په درې قسم دي. یو صبر علی المصیبت، یو صبر عن المعصیت، او یو صبر علی الطاعت. یو په مصیبت باندې صبر کول، په تکلیف باندې، پریشانی او په غم باندې صبر کول، دا د صبر یو قسم.
چنانچه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د کم چا یو رشتہ دار وفات سي، یو قریب و عزیز یو رشتہ دار وفات سي، هغه باندې بیا د صبر وکي. الله رب العالمین فرمایي، الله نبی فرمایي چې د دې بدله به جنت. نو صبر ډیر دروند عمل دی، ډیر بهترین عمل دی. د مؤمن معمولی تکلیف د الله په نظر ډیر غټ اجر لري. پیغمبر علیه السلام فرمایي ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم. نبی علیہ السلام فرمایي مسلمان ته چې کم تکاوت تکلیف رسیږي، غم رسیږي، ولا هم ولا حزن، نه یو پریشانی او غم مسلمان ته، ولا اذن، نه مسلمان ته یو اذن تکلیف رسیږي او غم رسیږي، حتی شوکة یشاکها الا کفر الله بها من خطایا. نبی علیہ السلام فرمایي چې د مسلمان په پښه باندې یو ازغی جکس یو ازغی ولاړ سي الا کفر الله بها من خطایا، الله رب العالمین د دې ازغی د په پښه کې جګېدلو ازغی لګېدلو سره الله رب العالمین د مؤمن ګناهونه په دې باندې ختموي. وحطت عنه ذنوبه کما تحط الشجره ورقها. پیغمبر علیه السلام ګناهونه داسې په یو ازغی لګېدلو سره په پښه باندې په دې باندې پیغمبر علیه السلام داسې ګناهونه تویږي او رژیږي، معاف کیږي، لکه د خزان په موسم کې چې د درختې پاڼې هغه رایله کیږي. دویم دی صبر عن المعصیت، له ګناه صبر کول. یو نارینه دی یو زنانه ده، هغه بدکاري او زنا او هغه ته زړه کیږي چې زه بدکاري وکم، زنا وکم، شهوات په ځای باندې کم، لیکن د الله د خوف څه ګناه نه کوي. الله رب دې ته وایي صبر عن المعصیت، له ګناهونو ځان ساتل. نن سبا د ګناهونو مواقع ډیر زیات، په دې غټ موبایل باندې د ګناهو ډیر زیات چانس شته. یو سړی په غټ موبایل باندې کښیني، هر قسم ناوړه او ناروا عمل کولی سي، ګناهونه په کولی سي، لیکن یو څوک ګناه په دې وجه نه کوي چې الله رب العالمین ناراضه کیږي. الله تعالی وایي دا په دې عقیده په دې نیت چې څوک ګناه پرېږدي، الله وایي جنت به د ده دپاره مې جنت ټاکلی دي، الله وایي دته به جنت کوم. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. الله تعالی وایي چې څوک زما په حضور کې د درېدو په وجه باندې ګناه پرېږدي، جنت د دې ټکانه. او دریم دی علما لیکي چې صبر علی الطاعت، په عبادت باندې د عبادت سړی کوي، منځ کوي، روزې نیسي، حج کوي، زکات ورکوي، عبادتونه کوي، په دې باندې سړي ته خامخا تکلیف راځي، خواري او محنت په دې باندې په صبر انسان وکړي، الله رب العالمین د دې ډېر عظیم بدله ورکړي. په دې وجه باندې علما لیکي چې صبر دا د دین اسلام یو حکم دی. حالات راځي، مصیبت به راځي، تکلیف به راځي، مصیبت به راځي، نیستی به راځي، مهنګایي به راځي، حالات پریشان کون برازي، لیکن په دې ټولو کې به سړی د انسان مسلمان به الله طرف ته متوجه